بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه روایت دے دا ابی العباس سهل بن سعد الساعدینا خالا دے فرمائی مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتیر شو یو سڑے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی فقال لرجل عنده جالس نویلے نبی علیہ السلام ہا کستا چید دخوا تناسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسو مجلس کی دخوا تیو کس ناسو بل وربانی تیر شو او ها چاہتے وی چید دخوا تناسو ما رأیو کا فی هذا صدا رائسا پا دیکھ اس پوارا کی دا کم چوز تیر شو دا دیکھ بارا کی خط سرائی دا فقالا نویل لیکسا رجل من اشراف الناس دا خو یو سڑے رے دا غریض خلقنا هذا واللہ دا قسم پا اللہ حریون لائق دے دے خبری ان خطبا ينکح دا چابسی دا نکاح پیغام ولیگین و نکاح بو سوکلیشین وَإِن شَفَعَ يُشَفَّعُ کچری چا سفارش کینو سفارش بے قبول پیشید دے لائق فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چپ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مر رجل آخر بیاتو تیر شو یو بلکسا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویلے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ساکمی چفاتناسی ما رأیوکا فی حازاد دیکھا سوارا کی سخیل لین ویلی یا رسول اللہ ودا اللہ رسولا هذا رجل من فقراء المسلمین دا یوکا سید غریبانان مسلمانان ندے هذا حریون دا دسیو دا لائق دے دے ان خطبان لا ينکح کچوک چردا چا بسے دا کس کچردا چا بسے دا نکاح پیغام ولی گینو دا دی لائق دے چی نکاح سنکی سو کی خورلو نور کئی وَإِن شَفَعَوْ کچردا سفارش کے دا اللہ یشفع دا دی لائق دے چی سفارشی نقبلی سفارشی قبول نشی وَإِن قَالَوْ کوائی چرتا یو خبر اللہ یسمعان دا دی لائق دے چی دا دی ناوری دلے چی دا قولی خوینا دا دی لرا چوکی دا سروی خبری تغوک نہیں ذکر دا غریب دی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمائی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا دا غریب کا سو چی سو کے چاپ سے نکاح پیغام ورولی سو کے نکاح نکے ور سرا چا دس چا سفارش کے نو سفارشی سوک نہ قبلی دا کسا چی خبر کے نو سوگی خبر تغوگم نگری دا غور دے دا غنا چی دی بلک رقم کسانو دا دنیا ڈا کشی دی ٹھول نہ دا غور دے ہا قسم خلقو نہ غور دے چاگو سفارشونم قبلی گی داغو نکاحونم خلق پر یو وینا باندې ور کئی بلکہ کله کله د سیمه چې خلق ورته خپل وجه زمالو روکا خلق خبرې موري او پلاني صحیح ویلې او د دې د څه خلقونه کدا دنیا هم د کشیر الله رسول دا فقرا خلق چې سوګي سفارش هم نه مانی سوګو سن کام نه کوي سوګي خبره ته غوږم نه کی راته غوړې دي نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا جاه او مال تنکته نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا نہ قتل چی دا دنیا دا او پدی کی سوک مخورز دے آیا مالدار سوک دے او خائصہ سوک دے باڑی والا سوک دے او دسی سوک دے سوک دی خبر تو نبی اسلام نہ قتل نبی بچی قتل داخرت پباب کی ہوتا قتل چاہ داخرت پباب کی کم یو ورد نو اکثر غریبانان و فقراء خلقا دی دین قبل دین مانے عمل وَإِنْ قَالَ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا دا غریب کا سو غره دا کزمکنا پشان دے بل کسمانی دا مالدار دے متفقن علیہ اتفاق دے بری حدیث مائن بخاری و مسلم
ما د بل جامې اغوستي خدایا دا د پلار کمی ده دا چې خوار او زار کړېږم خدایا دا مې غریبي ده ما د بل جامې اغوستي خدایا دا د پلار کمی ده ما د بل جامې اغوستي خدایا دا د پلار کمی ده